تازه او نوې خبر هغه توپوهونکي چې په 2019 زیږدیز کال کې تر دې مهاله تر ټولو ډېرې منډې کړي څوک دي؟ یاد دې وي چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې شتون لري. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د 2019 زیږدیز کال وروستۍ میاشت او د لوبډلو هم ډېرې کمې لوبې پاتې دي. د کرکټ په نړۍ کې ډېر پیاوړي لوبغاړي شته، خو تر ټولو بختور بیا هغه دي چې توانېدلي د کال تر وروستیو په ډېرو منډو کوونکو لوبغاړو کې حساب شي. خو یاد دې وي چې سږ کال داسې هیڅ افغان لوبغاړی نشته چې د کرکټ په 3 واړه فارمیټونو کې د ډېرو منډو کوونکو لوبغاړو په لیست کې 20 ځای هم ولري. خو دوه افغان لوبغاړي داسې دي چې هغه په دغه مقام کې ځان ته خپل ځای جوړ کړی دی. په هر صورت راځئ پوه شو چې تر 2019 زیږدیز کال تر دې مهاله په ټیسټ یو ورځنیو او 20 اوریزو لوبو کې کوم لوبغاړي په منډو کې مخته دي. د روان کال تر دې مهاله په ټیسټ کرکټ کې استرالیاوي کرکټر لابوشاني تر ټولو ډېرې منډې کړي. مارنوس لابوشاني د ټیسټ په 9 لوبو 14 پاڼیو کې 829 منډې کړي چې تر ټولو ډېرې منډې په سږ کال کې 115 اتیا دي. 2 سریزې او 15 نیمه سریزې په 3.3 سره کړي. ورپسې بل استرالیاوي لوبغاړی سټیو سمیت دی چې په روان کال ټیسټ کرکټ کې 814 منډې کړي، 3 سریزې او 3 نیمه سریزې وهلې دي. په درېیم مقام کې انګلستاني جویروډ دی چې 240 منډې کړي. افغان لوبغاړی رحمت شاه په دې لیست کې 8 ځای لري چې په 3 لوبو کې 180 منډې کړي. په یو ورځنیو لوبو کې سږ کال تر ټولو ډېرې منډې ویرات کوهلي کړي. ویرات کوهلي په 22 ورځنیو لوبو کې 280 منډې په 4.40 سره کړي چې 6 نیمه سریزې او 15 سریزې وهلي. تر ټولو ډېرې منډې 123 دي. په دې لیست کې دویم نوم هم د هندي کرکټر روهیت شرما دی. روهیت شرما په 40 لوبو کې 232 منډې کړي، 15 نیمه سریزې او 6 سریزې وهلي چې تر ټولو ډېرې منډې 140 دي. په درېیم مقام کې استرالیاوي او ایروین فینچ او ورپسې ویسټ انډیزي شی هوپ دی. یاد دې وي په دې نوملړ کې افغان لوبغاړی رحمت شاه 28 ځای لري چې په 20 لوبو کې 640 منډې کړي چې تر ټولو ډېرې منډې 113 دي. په 20 اوریزو لوبو کې بیا تر ټولو ډېرې منډې آیرلینډي پاول سټرلینګ کړي. پاول سټرلینګ د روان کال په 20 لوبو کې په 1.55 سره 248 منډې کړي، 8 نیمې سریزې وهلي او 90 تر ټولو ډېرې منډې دي. ورپسې تر ټولو ډېرې منډې هم آیرلینډي کیوین او براین کړي چې 23 لوبو کې 229 منډې کړي، 3 نیمه سریزې او 1 سریزې وهلي چې تر ټولو ډېرې منډې 124 دي. په دې نوملړ کې 26 نوم د حضرت الله زازی دی چې په 10 لوبو کې 315 منډې کړي، 1 سریزې وهلي او 102 تر ټولو ډېرې ناسوځېدلې منډې دي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.